سلامونه او نیکې هیلې. دوستانو تېره ویډیو کې موږ د تیلو خریدارۍ برخه باندې کار وکړو. نو اوس به موږ ولاړ شو یو بلې برخې ته چې هغه پایه ده، یعنې پایچي حسابونه دي چې کوم پایې موږ درولي دي، ډیزل او پټرول او هغې نه تیل خرڅوو، د هغې حسابو ته راځو. نو راځم پایه باندې کلیک کوم. نو دا زموږ د پایو برخه ده. دلته هم یو بیل مخکې لیکل شوی دی. دا به زه نیو انوایس کوم، دا به پاک شي، مکمل صحیح شو. نو اوس زه راځم د پایو ریډینګ دلته لیکم. فرض مثال موږ مکمله ورځ کار وکړو، اوس راغلو د ورځې په اخر کې یا هر وخت هر ټاکلی وخت چې تاسو حسابونه ترسره کوئ د پایې، تاسو کولی شئ دا ترسره کړئ. راځم دلته به لومړۍ برخه کې نو د پایې مسؤل یا پایچي نوم لیکم. دلته به د لیست باندې دلته مو چې کلیک وکړو، دا مکمل لیست دی. همدې لیست نه د احمد یعنې پایچي نوم راخلم. د ملاحظاتو کې که څه نه لرئ نو کولی شئ دلته دغه نیټه چې ده دلته یې شمسي میلادي باندې ولیکئ. نور څه ملاحظات ونی معاملې نمبر دی او دا شفټ هم تاسو کولی شئ سهار یا ماښام انتخاب کړئ. صحیح شو. لومړی زموږ د نن ورځې معامله ده، نو دا اول نمبر دی. راځم پایې ته. د پایې فیل ریډینګ زه شروع کړم. فرض مثال دا دی، زه لیکم د 0 نه زه ریډینګز ما شروع کېږي. فرض مثال او نن ورځ مکمل چې ریډینګ خلاص شو، فرض مثال دا دی 1500. دا د یوې پایې شو. کوم پایه نمبر دی؟ دا اول نمبر پایه ده. تاسو ته به معلومه وي چې کومه اوله ده کومه دومه ده، دا خپله نښاني کوي. ذخیرې نمبر دا فرض مثال 92 دی. جنس چې دی دا پټرول 92 دی. خرڅلاو نرخ څه دی؟ دلته چې تاسو په کم نرخ باندې خرڅ کړي دي ازادانه یې ولیکئ. یعنې کم نرخ چې اتحادیې درته لیکلی، کم نرخ چې عمومي دی هغه ولیکئ. که چېرته مثلا دغه کړی وي، تخفیف کړی وي، دا پروا نه لري، هغه بیا زه وروسته درته ښیم چې بیا څنګه ترېنه لرې کوئ. نو فرض مثال تاسو یې خرڅوئ اوس 80 افغانۍ باندې. نو دا دی ریډینګ شروع شوی په 0، ختم شوی په څو 1500 باندې. نو 1500 لیتره تیل مو خرڅ کړي دي په کم قیمت باندې، په 80 افغانۍ باندې. جمله پیسې کېږي 15000 افغانۍ. 15000 افغانۍ چې دلته وګورئ، دا دلته وروستی خرید نرخ ته ځکه دلته ښیي، یعنې چې تاسو پوه شئ چې دغه تیل خرید په څو شوی دی. نور دې کې څه کار نه لري. صحیح، وروستی خرید نرخ. او دلته هم درته ګټه ښیي، یعنې دا تیل دی تاسو په څو اخیستي دي؟ 80 افغانۍ باندې. خرڅ کړي په څو دي؟ په 80 افغانۍ باندې. نو تاسو ته ګټه راغلې ده، جمله دومره ګټه راغلې ده. پټرول 92 نه 4996 افغانۍ. اوس ډیزلو پایې دپاره هم دلته ولیکئ. فرض مثال دا به زه 0 ولیکم. شروع شوی د 0 نه، ختم شوی دی فرض مثال په 2000 باندې ولیکه. دا کومه پایه نمبر ده؟ دا به زه ولیکم 2 نمبر پایه، د ډیزلو پایه. دلته به زه ورته ذخیرې نمبر چې انتخاب کړم، ډیزل. او جنس چې دی دلته به هم ډیزل انتخاب کړم. نو په 0 باندې پای ریډینګ فیل دی او دا یې هم پای دی. ځینې خلک ورته قراتې پایه وایي، ځینې ورته پایې ریډینګ وایي. دا کومه غټه ستونزه نه ده. شروع یې چې دی 0، ختم شوی په څه 2000. نو 0 لیتره تیل خرڅ شوي دي. په څو افغانۍ خرڅ شوي دي؟ هغه به زه دلته اوس ورته ولیکم. فرض مثال دا دي په 88 افغانۍ. نو جمله پیسې څونه راځي؟ 88000 افغانۍ. چې نرخ یې خرید دی په 280 او خرڅ شوي دي په 880. نو 1500 روپۍ ګټه ده. دا د دې ډیزلو جمله ګټه ده. نو لاندې برخې ته دلته راغلم. اوس به دا څنګه کړم؟ ذخیره به یې کړم. دا ذخیره شو. نو دا نورې برخې خو ما تاسو ته ویلي دي چې دې باندې بیل تازه کېږي. دا د بل بیل دپاره جوړ شولو. سبا ورځ معاملې ده. وګوره معاملې نمبر هم نوی شو، نیټه به هم نوي شي. که ته د سبا دپاره دلته ده. او دلته هم معاملې نمبر دا بیا څه دپاره دي؟ دلته هم زوړ بیل ته رااړولی شي، لکه په خریدارۍ کې چې موږ وکړو. دلته که ضرورت وي لوډ یې کړه او خپله بېرته دا ویډیو ډېره نه اوږدوم، ځم بلې برخې ته.